ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی د هیواد د مختلفو ولایتونو له یو شمېر مشرانو مخورو او ځوانانو سره کتلي دي. سرچینه کاږي چې په دغه لیدنه کې له شکیل افغاني لور غوښتل شوي چې له جنګي اعمالو او تبلیغاتو په کلکه ډډه وکړي او د سولې خبرې بیا پیل کړي. وروسته تر هغه چې یو شمېر رسنیو د امریکایي ځواکونو د وتلو د ضرب العجل د احتمالي تمدید خبر ورکړ او زیاته کړې چې امریکایي ځواکونه به تر مې میاشتې پورې له افغانستان څخه ونه وځي. طالبانو ویلي چې دوی به په هیڅ صورت د امریکایي ځواکونو له پاتې کېدو سره موافقه ونه کړي. د اکسفام په نامه د مرستې رسونې یو نړیوال بنسټ برتانیا د یمن جګړې پر اوږدولو تورنه کړې ده. یاد بنسټ ویلي چې برتانیا پر سعودي د وسلو پلورلو له لارې په یمن کې د جګړې بل شوي اور ته د سون توکي برابروي. او مرکچی پلاوی د سولې په اړه مدني ټولنې ته معلومات ورکړل. د افغانستان د سولې مرکچی پلاوی وایي له مدني ټولنې سره د سولې په پروسه خبرې کړي او په دې خبرو کې پر مقابل لوري غاټ کړي چې د سولې د خبرو میز ته راوګرځي.